په داسې حال کې د هرات ځوانان د بیکارۍ څخه سر ټکوي. د دغه ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي د 1300 څخه زیات کاري بسونه په دغه ولایت کې خالي دي. په همدې حال کې خلک بیا د دولت په فساد تورنوي او وایي چې دولتي اداري کاري بسونه د وړتیا پر اساس نه بلکې د پیسو په مقابل کې پر هغه کسانو پلوري چې وړتیا یې نه لري. افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې ډېری اوسېدونکي ځوانان دي، خو د دغو ځوانانو د ژوند اصلي ستونزه د کار نشتون دی چې ډېری کسان یې اړ کړي چې د مهاجرت ترڅنګ په نورو غیر قانوني کړنو هم لاس پورې کړي. خو د خبرو سره سره د هرات ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي اوس مهال یې 400 کاري بستونه اعلان کړي او 1380 نور کاري بستونه لا په دې ولایت کې خالی دي. بر اساس آماری که من فعلا دارم ما ظرف 3 ماه گذشته در حدود 400 تا بست به اعلان دادیم از ادارات مختلف دولتی. به عنوان مثال همین فعلا 33 بست زراعت به اعلان هست، یا 5 بست از اداره تعلیمات تکنیکی به اعلان هست، یا ما در حدود 16 بست مستوفیت داریم در حال طی مراحل و بیش از 70 بست شاروالیر داریم طی مراحل. این سرعت اعلان بست سریعتر میشه. 1360 بستای خالی هستند. د بل خوا بیا دغه ولایت اوسیدونکي دولتي چارواکي په فساد تورنوي او وایي چې کاري بستونه په لوړو بیو پلورل کیږي او څوک چې پیسې ونه لري په دولتي ادارو کې کار نشي کولای. هر پستی که به 20,000 30,000 40,000 دلار تا بالا میشه، این دیگه به فقیر و مسکین و بینوا نمیرسه. بیاین من از اینجا به شما، من این جمعیت همین مردم من میشناسم، من به شما خیلی تحصیل کرده به شما نشون میدم که مرتکه فوق لیسانس داره، امروز ساندویچ میفروشه، امروز مرتکه انجینری خونده تایپ میکنه یا چاپگری داره. مرتکی صاحب مهربان میبینی که بسیار مدیریت خونده، او کرچیونی میکنه، او کرچیونه که بیسواد سعی میکنی مدیره، همینا با پست به پول فروخته میشه. پستایی که به اعلان گذاشته میشه بیشتر از اونا فروخته شده به افراد. یعنی کسایی که نزدیکای اینا بودن اینا رو استخدام کردن چنانچه لیاقت نداشتن، به اون عرصه درس نخونده بودن، به حساب دیگه اونا رو استخدام کردن و کسی که بیچاره حتی پول و پرتی اینا نداشته باشه نمیتونه، با وجودی که تحصیل بالای هم داره اما نمیتونه به اون عرصه کار کنه. د هرات مدني فعالان وایي د دولتي کارکوونکو په ګمارلو کې د پارلمان وکیلان او مافیایي کړۍ لاس وهنه کوي او خپل د خوښې کسان بې له دې چې وړتیا ولري په دولتي بستونو کې ګماري. قبل از اینکه مثلا بست اعلان شه همه واسطه دارا و وسیله دارا چی پارلمان چی مثلا مافیایی که قدرت به دست نایب هر ولایت اینا کوشش میکنن قبل از اینکه مثلا او بست نفر تعیین بشه اینا خودنا با هم میشینن مشوره میکنن. دا په داسې حال کې د چې د هرات د والي ویاند جلاني فرهاد بیا وایي د دولتي بستونو اعلان او ازموینه به شفافه توګه ترسره کیږي. بعضی تعدیلات و تغییرات در قضای عملها و پلیسی‌ها به وجود آمده که پروسه شفافتر ساخته. به این معنی که حالا وقتی که شما میایید داخل پروسه این باور به شما باید خلق بشه، بعد توضیحاتی که داده میشه که کاملا شفاف است، شما بر اساس توانایی خود به یک مقام و یک پست دولتی دست پیدا میکنید. بیکاری او فساد په هیواد کې د ډېرې ستونزو لکه ناامني او جنگ لامل بلل کېږي او له امله هر کال زرګونه هیوادوال خپل ژوند له لاسه ورکوي.